أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله در رسول الله د حدیث په تشریح کې د الله نبی فرمایي چې د اسلام درې سو شپږ خوونه دي چې دې عیسی په ساګي موجود شي زمونږ الله به جنت لبوسي. تقریبا یو درې ته ویل شي ویلي حیات ذکر شو او صدق رښتینواله د بیان شو، شجاعت نن سلورما الامانت د امانت تذکرہ دې سره ان شاء الله به د کظم الغیظ د غصې د زغملو مسلې چې انسان غصه زغمي څه حیثیت او جنې زغمي راغه څه حیثیت. د امانت مسله د اکثر د غیر خیانت پروګرام د خلکو کې موجود دي، نو دې باره کې به خبر ان شاء الله کیږي. دا دومره مهمه موضوع چې تقریبا 14 آیتونه د دې مضمون باره کې الله نازل کړي دي او زموږ د رسول الله په حدیث کې شکل انسان نظر بند کی تقریبا 10 احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موضوع دی باره کې چې خلکو د امانت لحاظ ساتي او د امانت لسبګه اثر دی او یو فواید. عبد الله بن عباس فرمای وی القرآن امین علی کل کتاب قبله. د دې قرآن نه چې مخکې څومره کتابونه او صحیفې نازل شوي دي دا قرآن په هغه ټولو باندې امین دی. دغه مسلې پوره موږ له تشریح کړې ده او د نشنا خبره ابن عباس شپ کړې ده وی که یو سړی غریب یو که یو سړی مالدار یې زمونږ الله اغله دا رخصت نه ورکړي چې امانت د ځان سره وساتي بلکې دا خپل ځای له رسول وکړ دی. هغه خبره دا هغه ارسه ابي عبد الله ابن سالم ابن سبلان فرمای هغه چې عائشه رضی الله عنها تعجب کو د رسول الله په امانت تر دې پوري چې په کم کیفیت باندې رسول الله او داس کړي دي د منظر لپاره هغه به موږ له تشریح کوو اسنه چې بدی کې خیانت رانی شي چې زموږ نبی بدی کیفیت باندې اوپر اخسته او بدی کیفیت باندې اوپر اړول او بدی کیفیت اندامونه منځل او بدی کیفیت به ځم پاره غولو. ابي زراره فرمایي امام محمد رسول الله نور دی عليه السلام د الله نبی فرمایي چې مونږ کله یو انسان په یو شی باندې مقرر کو هغه به کې دستنی په اندازه باندې خیانت وکي یا داغه نه خطه یا پورته په ورځ قیامت به ودی شری د خپل استن رپوګه غړي او د الله مخې له به راوړي او د دې کوناټو سره به ورته الله یو بیرغ لګولې لوا او الغدر د دوکي بیرغ چې دې شری پستن کې دوکا کړي ده د سره امانتو دستن په اندازه باندې ولې نه ودا خبره چې کله رسول الله وکړه د انصار نه یو تور سړی واغه ودر دی ویل اې د الله نبی تاسو به دې شي مقرر کړی ما د خپل لوز ذمہواری د زمانه والا دا غوښنه شم کولای وېزه کته د شی ویلې دي چې کله موږ یو څوک یو شی باندې مقرر کو به پاغي کې خیانت وکړي چې موږ الله به ته پوښتنه کوي او دا ډېر لوی جرمي و او ما د شی ویلې دی اوس مو یم وې دې خو ما وسنه راځي کې دې چې زمانه به کې کمای زته و چې زدا شنه شم در سره کولای. اې دې امانت یوسف علی ځان سره یاد ساتي. کله چې انسان د امانت لحاظ ساتي یو دا چې د انسان د ایمان کمال دی او د انسان د اسلام خوبی ده. تر یو سړي امانت درکې چې دا خپل ځل ورور سوا یې خبره ده یې بچیره یې به تور مسلمان دی یې بل مسله دی بل او تا اغیزه لورسو ته په دې باندې خوشاله شې چې ساده ایمان پوره ایمان دی کته په چیرته کمی زیته وګنو په دې ویریږي چې ایمان دی نشته یې نیمګړی دی. دویم د اسمه عثمان د دې امانت لحاظ کړي د اسمه الله په هر چا باندې د وس برابر بندگی کې خدا چې په کوم شی باندې الله بندگی خودلې داغه غي ادا کړي د سوا د انسان نه چې سینې غرب وېسو چې الله زبدا امانت لحاظ ساتم ای سب کې خیانت وکي موږ څومره خیانتګری او درې منشه فائدہ د امانت کې ده د دین د اسلام محور هغه په امانت ته
او دا رب العالمین د خوانه په موږ تاسو باندې امتحان دی ورس ان شاء الله د عمر صاحب خبر راځي یو سړی د شپې ډیر منځونه کوي او ډیر بزرګ دی او کیسه جامع غوستری دی عمر صاحب فرمایي چې ګوره بده باندې دوکه نشي چې دا خو ډیر یو ناشنا تقریر کوي او دا عالم صاحب خو ډیر یو ناشنا درس او تدریس کوي او دی عالم صاحب سره زما شپه راغلی و دا ټول شپه قیام الليل کو او دا جامع ډیره برابر د سنت طریقې سره پټګي دی او ګیره دی مزیدار جامع دي نه عمر رضی الله عنه فرمایي د سړي ایمان چې معلوماینو په امانت معلوم کا ته ورته امانت ورکو به دې ته پوښتنه چې دا وړاندېواله رسواله کنه دی کله شپې ټول شپه منځونه کوي او بزرګي او تهجد کوي او دغه عبادت کوي او هغه غوښ امانت کوي اخو دې خو کې عمر صاحب فرمایي دا اصل لګي اجي ځان سړی عمر رضی الله عنه ډیر نشه او خیر انسانو دین د اسلام کې څنګه الله غلي او مهارت او پوهه ورکړي و بل نشه فائدہ دار شکل انسان د امانت له ساتي نو د دین حفاظت به کېدې شي د عزت حفاظت کېدې شي د مالونو حفاظت کېدې شي د انسان د بدن حفاظت کېدې شي د انسان د روح حفاظت کېدې شي د معارف او د علوم حفاظت د منصب حفاظت د وصیت حفاظت حتی چې د شهادت او قضا او کتابت د ټوله حفاظت الله په امانت کې خېری کوي وسله دا امانت ورګه بده کې تقدیم او تاخير وکړي نو دا امانت برباد کې او ضایع کې او کچرته پاغه باندې پوراواله او کې بجې شړي کمالو او نشه فائدہ خو دا چې په کوم سړي کې د امانت له حاجز منګ الله هم دغه سره مینه کوي او د قشن د خلک هم دغه سره مینه کوي کني کوي د محمد رسول الله سره د خلکو د امینه اوله و د دوستانو دشمنانو وجه دا و چې رسول الله په باب د امانت کې مشهور انسانو دشمنانو هم سره امانتونه کې خودل او بل نشه فائدہ به کېدل چې هغه کمالي صفاتونه نه د جزمنګ الله رب العزت د مؤمنانو صفات پم دي باندې کړي دي ولذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان اق انسانان دي چې هغه د لوزونو او د امانتونو لحاظ کوي چې کله دا کارونه بچا کې موجود دي دا مؤمن دي کې جزمنګ الله فرمایي دا مؤمن نه دي چې د امانت او د لوس پابندي بچا کې موجود دي دا په جنت ته ځي رب العالمین فرمایي جنت نه نشیتلې اجي ځان کړی دا او بل نشه فائدہ به کېدل چې په کومه جامعه کې امانت په دې جامعه کې به الله خیر او برکت کړي او چې په کوم ملک کې په کوم حکومت کې په کومه جامعه کې امانت نه هدایت ساتي چې خلکو نه بشمنګ الله خیرونه او برکتونه علي دا به ذلیلی نن دا څه چې په موږ تاسو باندې راغله وجه سره چې چا کوم امانت سپارل شوی دی کده خبره امانت دی او کده منصب امانت دی او کده امانت نمال امانت دی به دې ټولي کې ځایواله دي محمد رسول الله فرمایي عليه السلام د قیامت په علاماتو کې وا علامه ده چې انسان سره امانت کړي وي دا به د شي استعمالي لکه مال د غنیمت تاسو نن دا ګورئ نو د قیامت علامه را ګورئ دی نه پکار ده اول ورځ سړي مال ټلیفون کړو وی یو چا مال یو څه پیسې امانت راکړي دیو چا سره مې کار کولو هغه ډیر دیندار سړیو چې دا دومره زره پیسې والو دا په علاقه کې غریبانو باندې خرج کا وی ما د چا سره د ګاډي مسره کړو پای کمې زه تیرې غیسه پیسې پای کې ټول ورو لګولې الله ما په دې باندې رانی شي کوم نه رانی شي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار چې دا کوم روپۍ ته لګول د امق روپۍ به پیدا کوي د شړې لبه ورګي کپل کونی پیسې ورکې الله رسول نه مني در قیامت علامه ده چې دی انسان د امانت راواخصو هغه ورته د دهانی کړو چې پلاني لور کده یې خپل هغه ګاډي ور باندې برابر کی د یسر د قیامت علامه در منافقت علامه حدیث کې راځي بلکې داود ابن ابي هند فرمایي وېزه په عربي باندې تیریدم فقال وېد دې شي ویلي سمعت ابا هريره مر محمد رسول الله نورید ابو هريره سم نورید لري ابو هريره شبیر نشه فقيه صحابي تقریبا 5303 حدیث نقل شي او چت قیمتي انسان محمد رسول الله ملګرو کې يقول يا ابو هريره شبیر شي ویل دي چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محمد رسول الله نورید لري يقول شد الله نبی ویل اول ما يرفع من هذه الامه الحياء والامانه په دې امت کې چې اولنې شی پورته کیږي هغه د خلکو نه حیا لړ شي او امانت بلړ شي تاسو نن څومره به حیا ده کګاډ لکه چې پای کې د زنانو د څه به صورت تصویران چې انسان ورته ګوري شي له حیا راځي کبه هوټل کې چې د خوراک او څنګه لپاره ډوړې لکه نه شي کیفیت باندې تصویران چې شي له حیا او کدا قشن دي سړي کور لور شي نو پاګه ځای کې د شي تلویزیون او سیډین وغیرہ دغه پروګرامونه حتی در دې پورې ملګری کې شک ولا
وې د چا سره ناسو ویغه ویل یاره دی تلویزیون کې د څو ډرامې او شینه داخله اچوي چې مونږ کله هغه ګوري قسم په الله د خپل زنانو له مونږ حیا راځي وې دا غوستر سترګې نشي جوړولای اصل کې دا به حیا سړی دی کبه دغه چرته حیا اول نه به دا شی ختم کړي وي دغه حیا نشي څنګه خبره کوي خو اصل لږ زره هیڅ خلکو کی خلکو له پیش کوي نو رسول الله فرمایي چې د دې امت نه به حیا او امانت اولنې اوچت شي اي خلکو د رب العالمین نه د حیا او د امانت سوال کوي چې الله دې حفاظت مونږ لکوا د عبدالرحمن ابن قراد نه نقل لي هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي څومره ناشنا خبري من صرحو و هغه څوک چې هغه دا خبره خوشاله کوي ان يحبه الله چې دې انسان سره زمونږ د الله مینه ورسوله او د محمد رسول الله مینه نو دا د خپل خبرو کې رښتیا وایي چې کله خبره کوي دا خبره موږ تاسو غواړو چې الله رسول موږ سره مینه وکړي غورانه کوي موږ دا وایو چې الله دې زموږ سره مینه وکړي او زموږ محمد رسول الله دې زموږ سره مینه وکړي نو رسول الله فرمایي چې اول به د خبره رښتیا عبد الله بن مسعود وزګه ویلي زندان لږه ضرورت لري هغه د انسان د شبره تقریبا په انسان کې 8000 مرزونه دي د وزره 909 مرزونه علاج په خبره کې د جبه کنټرول او اکثر خلک رسول الله فرمایي چې باقي دنیا کې د جهنم کې لوکړې شوی د جبه د وجله او زموږ تاسو مشران دا متل کې وي د انسان له خپل جبه هم قلادم بلاله نو کوم سړی چې دا خو غني چې الله او رسول سره مينه وکي دا د رښتې وینا وکي یو او امانت د ادا کې چې کله وسره امانت کې خو درې شو او چې چا وسره گاوند راغی دا غسر د خروي وکي درې کارا او چا سره گاوندې دا غسر خروي چا سره امانت کې خو هغه دا کول او چې کله خبره کوي رښتیا وینا دا درې کارونه رسول الله فرمایي چې په اړ ځای کې موجود شو نارینه یو کزرانه عربي او عجمي امي او عالمه د شي انسان سره بس موږ د الله مینه او د قشان د شي انسان سره بس موږ د محمد رسول الله مینه د الله مینه په قران باندې او په منځ باندې په ذکر باندې د الله پر رضا باندې د الله د نمونه ذکر کول باندې د الله په الله له وخت ور کول باندې د خپل ژوند د الله وړاندې او قیدونه تړل د رسول الله تابعداري او د الله سره د الله لپاره د خلکو سره مینه د ټول نعمتونو نسبت کول رب العالمین لا هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب ټکی ذکرې د امانت لحاظه د وادي پابندي رښتې وینا دا کارونه چې کله سړی کوي نو د انسان سره بسمه د الله مینه د دې وجه نه بل روایت کې راځي کيو سړی چرته وړي زب جنتیو مو کو جنتینو هم دغه د خپل ګوندینه ته پوښوږي ګوندې ته خوشالي دا جنتینو ګوندې ته خپای د جهنمی دي د جنت علامه ویل شوی وي ایمان او د مانځه خشوع او د مانځه حفاظت به پیدي مجلسونو کې نه کې نسله د فرش حفاظت د وادي پابندي د امانت لحاظ د مانځه حفاظت خلق له خیر ورکول د قران او سنت قانون نه ژوند تیر ول شکل د جوړول چې صلی الله راځي مشکلاتو کې صبر کول انعاماتو کې شکر کول د خلق بزرونو کې سامینه د گاونډي خوشحالي چې سړی بچي دروغونه وي فق دامنی د حلال ز کوشش په معاملې کې نرمي نو کله چې انسان نه گاونډي خوشحالي بس د سره زموږ د الله مینه د جنت لورځي یو بل روایت کې راځي هغه فرمایي چې د عبد الله نه نقل لې و اول ما اور هغه چې تاسو لټوي د خپل دین الامانه او اخر هغه چې تاسو لټوي د خپل دین الصلات هغه منځ دی او وی ویلې ویډیر انسانان هغه منځ نه کوي لیکن دغه انسانانو د لپاره بدین نه وجه دا چې نه بد امانت له حسد نه بد امانصاف یو بل روایت کې دا راغلی دی وې د کعب الاحبار نه دا خبره نقل قال غفر من شي ياتي على الناس زمان د خلکو باندې بدشي زمانه راشي چې امانت به کې اوچت کړی شي او د خلکو نه رحمت لري شي رحمت امانت به بالکل ختم شي رحمت بر انسانانو لری شي او کچیر دا بالفرج او تقدیر دا یو مسله به عامه شي چې ارچاله بلا ثبوت کړي چې راواچو او کله چې انسان نشي شاور کړی شي د کم شي چې دل ور کړی شي دل به ګوره به بالکل برکات مانه چولې شي درې خبره کعب الاحبار فرمایي چې امانت به اوچت شي د خلکو نه رحمت وځي او ارڅو بل سوالونه شروع کې به مال کې به هیڅ برکت نه او دا مخکې ویل شو یو درس کې د الله رحمت راځي په دعا باندې په ذکر رب العالمین باندې د قران او سنت عمل شفقت کول د الله په بندگانو د خپل ځان تشکیه خراب او اخلاقونه تقوا څنګه پیدا کول د مور خپل احترام ساتل بدمعشي نه ځان ساتل د ګنا نه ځان ساتل انسان چې کوم خبره کوي عمل کې بند سره وصلی الله علیه وخت ورکول زمونږ د الله بندگی کول ارزه کې د قران او سنت درسونه منځ کول زکات ورکول د بدبختی اغاز به پر خودل
شرک پر خودل غفلت پر خودل ډیر انسانان به غفلت کې واقع دي کله به داخله کويږي زمونږ د الله په ذات باندې پوره یقین رد شرک او هجرت کوله د مسلمانانو د لپاره خیر خوایي په وادو باندې وفا د قران او سنت د تاثیر او رنګ اخر منګه بالکل دا رنګ نشته ابو دردا رضی الله عنه ویل ملګرو لا غوسه شو وېزمانه په الله باندې قسم شاسو بده شکرونه کې د ایمان حلاوت زنه ګورم یو یګه وې کچرته بده کې ایمان راغلی وي د دې په دې شکل کې یعنی مطلب کده ایمان په دې خون باندې دې ځم په کړه وي دا خون په دې شکل کې مخاره کېدلې قران او سنت تاسو بیانوي لیکن عمل کې هیڅ غیر ترمیم نه راځي الله له جړه کوله والله له سجدي کوله ورشتنی توبه او صحیح ایمان خوش پرسته پر خودل د منځه حفاظت او ذکرونه کول د الله لپاره عمل کول د محمد رسول الله تابعداري د الله په لار کې شهید کېدل زمونږ د الله رسول خبره منل قران لغه کې خودل د الله نه بخنه غوښتل د دنیا د عذابونو نه یریدل او د قشم د مشکلاتو باندې صبر کول او جهاد کول د رمضان د میاشتې اهتمام خاص کر د مازیګر مازنه مخه څلور رکعات مونږ کول د الله په مخلوقاتو باندې شفقت د مریض تپوس کول او جمعات کې نسل او خاص کر د قران درسونه کې د شي انسان له وسمن د الله رحمت متوجي نو کله چې د انسان نه امانت ختم شو الله رحمت د انسان نه ختمي دا بل رشته عمر بن الخطاب فرمایي وې چې کوم سړی د شپې تهجد کې ګوره پاګې باندې دوکانش پورا انسان اق انسان دی چې هغه امانت ادا کوي او پورا مسلمان اق مسلمان دی چې هغه نور مسلمانان دغه د لاس او دغه د جبنه په امن څه مطلب عمر رضی الله عنه فرمایي چې سړی د شپې منځونه کې او زار د ورځې سار د شکل برابر کړي د دې پر ظاهري جامه باندې ګور شرط هم دوکې کېږي ما به منځونه باندې بلکې تاسو به د تجربه وکړي یو امانت د سره کېږي چې د عقل له حساسیت یو کنه کله دې امانت له حاجه ساتو د یقیني پوره سړی دی کني ساتو ګور دا قطن پوره انسان نه دی یعنی عمر رضی الله عنه د سړی د ایمان تلل د پر د امانت او معیار ګرځولې دي او یقین دا ورشي انسان په دې وخت کې به معلومیږي او به دا خبره کوله چې اے خلکو د انسان د تهجد نه تاسو متاثر نه شي پورا امانت هغه پورا کامیابی هغه چې انسان د امانت لحاظ ساتي او د خلکو د عزتونو د خپل جبر باندې رسول الله فرمای وې چې کله به وشړې د بل چا د عیبونو بشه ولګي چې مړه په دې کې دا کار دی او دا کار دی او دا کار دی او دا کار دا به د خپل کور او د کلا په دې منځ کې نشه څنګه الله به یې او شرمېدا سره تر شي مو چې لکه دې چې الله کوي ما دې پردي شریف چې د خپل جبر اخلاص کړی دغه د غیبتونه خلکو له شروع کړه هیڅ په دریم بده کې نه او د تذکرې ته کوي ته به د قرب د منځ کې نشه الله به تعالی ذلیل کې رسول الله فرمایي وې چې کله معراج له ختمه یو قوم ولید چې قلعینو کانو په غیبه د خپل مخ او سینه تراشله ته پوښ مو کې داخله څو دی د هغه انسانان چې په دنیا کې غیبت کوي عبد الله بن عمر په مجلس کې ناسو د حجاج بن یوسف بدی چا بیان کړ ابن عمر سے ورته ویلې وې کپدی کې چرته حجاج بن یوسف ناسو نو آیات دا خبره کوله شو نه د قدر رسول الله په وخت کې غیبت چې په صفت په شریک موجوده واغه د غیب په یاداش باندې خپکیږي دا غیبت ته کبه کې نه به بهتان دی قران کې الله فرمایي درجه لکه مسلمان سړي چې مړي خو کې سړي خوري بګر چې غیبت کړي نو دغه طریقه سره یو طریقه علماء داس کړي چې داغه مستقل بخنه وغاړي دیمه طریقه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دشن الله کته پویږي داغه نه بخنه غواړم جنجال تی جوړیږي یو هغه سړی لري دی نو دوه رکعات مونږ وو کې والله له بوې چې ما معاف کو فلانه سړی معاف کا به امید در چې الله به تا معاف کړي دغه دومره سختی را امام نووي رحمۃ اللہ علیہ به وکسان دغه نه مستثنا کړي چې دغه غیبت جایز دی یو دا چې کله په انسان کې شری نقصانی دا خلکو له ویل چې لکه بده کې دا جرم دی ملاکه دا د خلکو عقیده ورانه د قران او سنت دی اړي په بل طرف باندې نو دا به کته ویل سم معنی به بده کې نه پروي د عبد الله بن عمر باندې راځي ان نبی صلی الله علیه وسلم هغه محمد رسول الله نقل کوي و ثلاث دري خوونه دي اذا كنا فيك چې کله پتا کې موجود شي نو د دنیا کا ارڅستانه فوج تعالی به zarar درنه کی څه مطلب دا دري خو چې کله پتا کې موجود شي د دنیا دا ټول مسائل سره ختم شي zarar نشي درکوي صدق الحديث یو رښتونی وینا وحفظ امانه بل د امانت له ساتل او چې کله خوراکي پاغي کې احتیاط کول چې نه دا حرام مال چردنی د دې وجنه کوم انسان چې حرام شي خوري رسول الله فرمایي لایق ته چې دا انسان الله د جانم پور باندې وسوځي یو عمل به قبول نشي او نیک عمل په انسان کې هغه وخت پیدا کیږي چې اول په انسان کې سخی دویم به تقوی دریم د الله او د الله د رسول په خبرو باندې یقیني څلورم سره د الله نو دعاګانې غواړي پنځم حلال خوراک شپږم به دې کارونه کې ځان نه بندول وم حق وینا
اتم واړو میدونه ساتل، نه هم د وخت قدر، لسم هغه اسباب استعمالول چې عمل په قبليږي، ایو لسم علم د قران او سنت او دولسمه د خوف دعا. هغه انسان د ګنا نه منه کیږي چې هغه د ارچا خوراک له لاس وړاندې کوي خوري. د ابوبکر رضی الله عنه یو غلام و، وی پاغه وخت کې دور باندې څه خرچه وکړه. ابوبکر چې په پښتنه وکړه صاحب اعمال د کوم ځای نه تار راوړو. وی د جاهلیت په وخت کې زما یو قرض بچا باندې هغه وسترو ته هیڅ پتا باندې مې خرچه کړي. وی د خپل ګوتې په دخله کې ورکړي چې در دې پورې ارچه استفراق کړه. وی دا ولی وی کې دې چې پاغه وخت کې تا ناروا دمونه ویلې او دا حرام زما د خیر لاله چې زما عمل به الله نه ملي. امام احمد ابن حنبل داغه په هغه وخت کې چې اسلامي حکومتونه و پوره جوړ حکومتونه و، یو دوه زمون په حکومت پېښور نو ایست دغه دواړو نه د خپل خوراک وساک جدا کی. ویل کدا ولی وی اسنه کدا حکومت په چا باندې ظلم وکي او دغه مظلوم حق راوال زمري بچله به تنخواه کې ورکی، نو دا د ظلم مال کزمره خېټه لاړ شي الله بس ما عمل نه قبلې. یو ورځ وی دغه انګور وا د زوی کزه څه خمبیر پاتې شو. وې دا راوښو درې کې وګرځو تقریبا شپږ میاشتې احمد ابن حنبل د درې میان ونه خواړه. وې اسنه چې کوم میدا خمبیر خورلې او داغه دغه وکه جوړه شوی اغه زما دي مېدې لرا شو په دې وخت کې زما بدن به ورنه جوړ شي بیا بس ما عمل الله نه قبلې. رسول الله فرمایي وی چې کله انسان خوراک حرام خوري، جامه حرام کا ارسمه دعاګانې وږي زمونږ الله نه مني. دین ځان ساتره په کار دي حرامونه. قران کې رب العالمین دا خبره کړې ده چې اے رسولانو اول خوراک حلال کړئ دغه نور څه به منزل راشه. اول د منځه خمس موږ الله سره نشته، د زکات نشته، د جهاد نشته، د دعوت نشته، د حج نشته، خوراک به حلال کې دغه نور څه به راشه. نو درې خبرې ورته وکړلې. د دې وجنه ابو هريره سے فرمایي اگر که سندن علماء په دې روایت کلام کړي لري، وې د الله نبی فرمایلی دي چې کله یو سړی د چا نه قرض والی په دینیت باندې جذبې دي صاحب له بنا ادا کوم اسیته قبضه به کوم نور بس ما سری نو د قرض ورکم چې لکه مال قرض راکا وی فهو سارق ودا سړی غلاګر دي څومره مال چې دا پیدا کوي هغه ټول حرام دي. اې دې وجنه سړی په دانیت کې جذبه ادا کوم. د زهري نه نقل دی هغه رسول الله فرمایلی دي وکم یو سړی چې خو غني چې الله سره مینه وکي او رسول الله دغه خبره رښتې کوي او د امانت لحاظ ساتي او ګوندې لري zarar نه ور کوي. عبد الله ابن مسعود بویلی وساسو دین نه چولنه شور کوي هغه ګرځا امانت او اخر چې پاتې کیږي هغه مونږ دی. حسن بصری دا خبره ذکر کړې ده چې کله انسان په مانځه کې عاجزي نه کوي دا مونږ د الله په دربار کې نه قبليږي. ځکه سړی په مانځه کې د الله مخې له ودرېږي او قیامت کې او چې مونږ په سړی باندې سپکې نو بل به کوم شي به مونږ باندې درون شي دین کې. عمر رضی الله عنه سړی مانځه لکاته چې مونږ به درسته والي نو مونږ نه به درسته هغه په خپل منصب باندې پر خودل کې نه ایسه به معزول کړه. یو روایت کې راغلی دی عبد الله ابن عمر فرمایي واول ما خلق الله عز وجل من الانسان اول چې الله رب العزت انسان نه پیدا کړ داغه فرج خاص اندام ثم قال به وی هذه امانتي داس ما امانتي عندك الساسر انسان دا فلا تصح الا في حقها دا مگر په خپل حق کې دا فرج امانت ته دا وق امانت ته او دا سترګې امانت ته دی وجه موږ دا خرڅولې نشو. رب العالمین به دې باره کې زموږ ته پوښتنه کوي. رسول الله فرمایي وی چې کله انسان د دې جبه د خاص اندام ذمہواری مال راکړي چې به غلط نه استعمالوم زور در جنت ذمہواری ځکه دا زموږ د الله مانتونه دي چې کله دا موږ غلط استعمال کو الله به زموږ پوښتنه کوي خامخا راکاږي به مونږه. سهل ابن سعد الساعدي نقل چې رسول الله فرمایلی دي عبد الله ابن عمر له وی کیف بک ستاب سهل چې کله باقی پاتش به ډېر د خبره وکړه او به ورته ویل چې عمل کوو به ما په هغه سبانه چې ته پیژنې ودع ما پرې د هغه چې ته بدګنی او ته مې د خپل ځان حفاظت ضروری دی چې اسنه ګوره په ګډ وړو کې ورختنش بیا برمان کې هیڅ پیدا بدل نه کی. او د عبد الله نقل رسول الله فرمایلی دي چې چا سره امانت کې خودل شو او د به ادا کې وېد شي انسان رب العالمین دغه دنیا وهره استورګي بنی کابانه یو شری سره امانت کې خود دلته برته خپل سره ادا کی. انس بن مالک فرمایي وی رسول الله موږ له خطبه کوله وی ویلې چې خبردار لا ایمان لمن لا امانت له چې کله انسان د امانت لحاظ نه ساتي بده کې بالکل سره ایمان نشته. یو سره د امانت لحاظ نه ساتي بده کې ایمان نشته ولا دین لمن لا عهد له یو سره په لوش باندې وعده نه کوي د بالکل ګوره دین نشته دی دینه. بعض علماء دا نفي د کمال د پاره ده لیکن نفي د کمال په دوه قسم یو کمال استحبابي او بل وجوبي. استحبابي دا معنی چې د سړي ټول کارونه پوره کړی دي مګر بعض مستحبات ته پاتې دي. قران او سنت دا خبره نه ذکر کوي. وجوبي دا معنی چې واجب ته پاتې دي. که حقوق العباد مراد شنه به نفي استحبابي دا او چیرته عام شي به وجوبي ده.
دلته به تاسو توجه کوئ د امانت سره د ایمان تذکره وکړو د دین سره د عهد سره د دینه وېزکه د امانت پټ شه دی نو د ایمانم پټه مسله د ځړ کې او د الله شي هغه خلکو لکارونه ځکه هغه سره دین کې خودو د امانت به باج اقسام ووري یو سره تاسو سره امانت چي دي مال د یو قسمه یو سړي سره امانت کې خود له وعده یو سړي سره امانت کې خود له خلافت یو سړي په ځکه امام شو یو سړی په ځکه رئیس والی شو امیر شو دا ټول امانتونه د کچړ دي صحیح تربيت ونه کې چې کوم انسان نظر ما تحت دی دا انسان خائن دی حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وې چې کله یو سړی په چا باندې امیر شي او د مامورینو د ما تحت کسانو کې تربيت ونه کې وې د شي انسان رسول الله فرمایي د جنت مهم ګوره بالکل ونه ګوري ته به خوشاله کما چې زه په ځکه والی زه په ځکه جرګمار ما زه په ځکه مدرس ما زه په ځکه امام ما زه په ځکه عالم ما بلکې دا څومره ملګری چې سره خوان لا ناس مامورین دا ټول رسول الله فرمایي دا الله مانت سره کپدې کې شرط کمې زیاته و کې ته چې مړ شو الله به تا جنت نمبونی شي د جنت به پتا باندې حرام خبره کې امانت دی چې شری اخوا دی خو وکړه ترمذی کې روایت ده ته پوښتنه دا خبره زما سره امانت ده زمونږ د الله د خوانه فرایض د امانت دي دا فروج امانت دی او دا بدن امانت دی او دا حدیث به د درجه شه دا ګور صحیح حدیث دی نو حاصل رسول الله فرمایي د درې شپه ته خوینو کې عیسی بچا کې موجوده شو الله به دا سړی جنت لبوځي پاګه کې څلور اونګ ویلې خوینه یو مونږه پای کې حیا ویلې دوی مرشته دریم شجاعت او څلورم امانت او سبا ان شاء الله کې د جون باقی د قسم الغیث د غصې مبارک به تذکرہ کوو رب العالمین موږ تاسو توفیق راکړي چې دا خوینه بزن کې پیدا کو در څو پر الله رب عزت موږ تاسو جنت لبوځي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد